غیر مقلدین یو فتنه ده دیو یو مسائل دی لاسونه اوچتول آمین ویل دا په مذهبونو کې راغلي دي په احادیثو کې او دا ټول صحیح دي او یو دا تحریک چنور چې مذهب پرېږده او په دلیل پسې ځه نو سال لبک عیسائی براشي درته وایي زما دلایل مضبوط هر سړی په دلیل پیږي او چې کوم غیر مقلد دی کې ناستې دا تپوس پې کوم که پادري دله راغی او درته وایي خپل عیسی علیه خپل پیغمبر پرېږده زمونږ پیغمبر قبول کا ځکه زمونږ پیغمبر بره دی او ستاسو پیغمبر په ځمکه کې خښ دی هغه بره پسې به ځي که په ځمکه کې خښ پسې به ځي دی به څه او تا ته پادري راشي چې دوه سړي دي یو اوده دی یو ویښ دی او تا نه لار ورکه شوي ته به د هغه اوده نه تپوس کوې که د ویښ نه ویښ عیسی علیه السلام یادوي او د زمونږ پیغمبر یادوي بیا به څه ورته قادیانې به راشي که د نبوت رحمت دی تاسو دا دروازه بنده هندوان چې دا بوتانو ته سجدې کوي هغوی سره دومره دلایل دي چې دا سکول کې ډک کېږي نو دلایلو باندې هر سړی نه پوهېږي او دغه خرو ته وایي غیر مقلدین چې طرف الیدین کې امین بالجهر کې دلیل غواړي ایمان کې ته ولې نه غواړي تا لکه مسلمان او خدای او رسول منې او تا سره د رسول علیه السلام د حقانیت څه دلیل دی دا تاسو ویلی شي ایمان خو د معتبري په تقلید کې او معمولی فرعي مسلې چې د غوره او د ناغوره خبرې د اخره کوي نو غیر مقلدین دا دی وخت یو فتنه ده دا دین کې انتشار پیدا کوي خدای پاک په څلورو مذهبونو د اهل سنت راجمع کړي دي هغه لار چې په هغې بادشاهان تېر شوي دي علما پرې تېر شوي دي نظامونه پرې تېر شوي دي کتابونه پرې لیکلي شوي دي تا ته وایي هغه لار پرېږده په دلیل پسې ځه خره تا ته هم دلیل نه دی معلوم لا پاتې دا ته چې ټانګي غاله ته وایي نسواري سړي ته وایي چې نسوار خرڅوي دلیل پسې ځه هغه دلیل پېژنې په ایمان کې دلیل نه پېژنې نو په امین کې به څه وپېژنې نو ځکه زه وایم مونځ ورپسې مه کوئ ټیک ته مونځ که داسې ګیر شي مونځ ورپسې کوئ ځکه دوی به سهار نه وایي په دې اودس نه ماتېږي بعد مې اچولي دي خو اودس پې نه ماتېږي ما سره دلیل شته ځکه حضور پاک وایي هغې به اودس کوي چې بوی یې محسوس کړي یا اواز واورئ ما اواز نه دی اورېدلی که دومره اوږده باد یې واچول لکه د اوښ ته پوسکې نو هم وایي اودس نه ماتېږي دا خره وایي نو هغه به دومره باد اچولي او ته به ورپسې لمونځ کوې نو پام کوئ دا فتنه ده ګورئ خمقن دي خمقن د دې شاته بعضې طاغوتي طاقتونه هغه دوی خو نه پوهېږي هغوی دې تحریکونو له زور ورکوي چې مسلمانانو کې انتشار پیدا شي خیر او مذهب منل ولې ضروري دي رونو ستاسو په اسانه ژبه کې درته وایم مذهب وایي لارې ته لاره د عمل نو چې څوک لارې د عمل باندې نی روان نو هغه ته بې لارې وایي که د لارې وایي نو چې څوک مذهب نه مني دا ګورې بې لارې خلک دي او بې لارې خلک ته یا بې ګیدړو خوري یا بې شرمو خوري یا بې زمري خوري او په کومه لار چې پاکان عالمان اولیاء کتابونه بزرگان امت رواني هغه لار باندې به ځي که هغه لار به پرېږدي په شاړو به ځي یو مسئله او یو فکر او نظر لاسونه اوچتول په مانځه کې یا قرت ویل یا لاسونه بر ښکته کول دا ټول په دین کې راغلي دي او دا د مذهبونه دي مذهب او مسئله کې صدقني خو دا فکر چې عام سړي ته وایي د دعاوي او بیا عیسی ته چې نه مذهب پرېږده ولې مذهب پرېږدم هغه لار ولې پرېږدم چې کوم د علماو صالحان مونږ هر مانځه کې دعا کوو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا وایې که نه وایې خدای په هغه لار مې روان لرې چې په کوم باندې ستا پاکان خلک تیرلي دا وایې که نه وایې پاکان څوک دي او د هغوی شاګردان صحابو کرامو کې بعضې مسایلو کې خلاف و نو چې کوم صحابي کوم طرف ته تللی دی هغه شاګردانو د هغوی مسلې خوارې کړي دي زمونږ حضرت امام ابو حنیفه
او حضرت امام مالک او شافعی دا علما دي او دی د خدای او د رسول او د صحابه خبرې مونږ ته را رسول دي د ځان نه دي جوړ کړي چې څنګه مونږ ته د خپل پیغمبر او د خپل خدای کتاب را رسول دي د قشانې د هغې په مطلب هم پی کړي زه خو دې ته زه خپله قصه درته کوم یو ځای ته تلم ډېر موده شوې ده د یونیورسټۍ کې د اوقافو دفتر هغه مشر یې زمونږ د چا سړی و هغه سره مې څه کار نو یو بوډا سپین ږیري ناست و د دې سپینې وړی هلته هم د الله مذهبه خلک شته نو ما نه هغه پېژنم نه هغه زه پېژنم هغه افسر ته وایي ګوره خلک رسول الله پرېږدي او ابو حنیفه پسې روان دي رسول الله پرېږدي او شافعي پسې روان نو زه خو پېښ شوم چې دا خو لا مذهبه سړی دی نو هغه افسر ما ته وکتل وی دا کاکاجي څه وایي مشر ما یې کاکاجي څه وی خلک رسول الله پرېږدي او مذهب پسې روان یې ما یې څنګه پرېږدي وی حدیث باندې عمل نه کوي او په ابو حنیفه او شافعي پسې روان دا غوړې زیړې خبرې دي همیشه چې فتنه په قوم کې راځي په غوړ زیړو خبرو راځي تاله به ګوړه درکوي او دننه به پکې زهري چې جیب دې څوک وایي نو کیله به درکړي هغې کې ستنوالي جیب به درنه ووایي نو ما ورته وایي کاکاجي تا نه تپوس کوم په ټولو احادیثو عمل پکار دی که په بعضو تاسو ته مې یم ها نو سړی چپ شو بیا مې ورته وی کاکاجي په ټولو احادیثو عمل پکار دی که په بعضو بیا چپ شو جواب نه ورته نو ما یې په ټولو پکاري که نه وی او په ټولو پکاري بلې صاحب ما یې په ټولو احادیثو عمل نی په ټول قرآن شریف عمل نشته یو خو د هغې عقیده او ایمان دی خو په ټول قرآن دی یو عمل کول به ډېر آیتونه دي چې یوې زمانې سره تعلق لري بیا بل آیات راغلی دی بیا په هغه دیم عمل کې مثال یې درته ښیم خدای وایي چې یو سړی مړ شي او ښځه یې پاتې شي ناول آیات د دویمه پاره کې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و10 ښځه به 4 میاشتې 10 ورځې تېروي او لومبي حکم پاتې شو که نه 4 مذهب او ټول امت په دې اتفاق لري چې د ښځې عدت چې خاوند یې مړ شي او قمې دیني نو 4 میاشتې او 10 ورځې به تېروي داسې ده او که نه په لومبي آیات باندې عمل ختم شو په لومبي ځل چې جهاد فرض شو ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 چې 100 کسان یې 200 نه به نه تښتي یو به د 10 مقابله کې نیغ ولاړ اول کې دا حکم بیا خدای حکم راولېږه الآن خفف الله عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 بیا حکم راغی چې کمزوري تاسو کې یو به د 2 نه تښتي او لومبي حکم څه شو روجه چې فرض شوه ما اول خدای اختیار را لېږلی کو روجه نیسي که فدیه ورکړي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین که طاقت د روجې دې وي او نه نیسي نو هم فدیه ورکړه بیا خدای حکم راولېږه چې نه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا وعلى سفر فعدة من ایام اخر چې چا باندې میاشت راوخته او مریض او مسافر نه دی به روجه نیسي صرف مریض او دا مسافر هغه حکم بدل مریض ته هغه زوړ حکم پاتې نو هغه اختیار ختم شو که ختم نه شو دقه شان یو 2-3 مثاله چې ما ورته ووایي نو پرې شو دا مولا صاحب وی نه په ټول عمل نه دی ما چې څنګه په قرآن په ټول عمل نی په حدیث عمل نی ګوره په ترمذي کې دا باب هم چې لاس اوچت کړی د صحابه او دا باب هم چې لاس پې نه دي اوچت کړی دواړه باب دي
نو چې په یو باب عمل تاسو کوئ ځان ته اهل حدیث وایي او مونږ چې په دې بل عمل کوو مونږ ته اهل حدیث نه وایي دا ولې وی دا ښکلی نوم دی ما وی ښکلی نوم د اهل حدیث نه خو اهل قرآن دی اهل قرآن ښکلی دی که حدیث نو ځان ته اهل قرآن وایي نو سړی چپ شي خلصی پا بعض و حدیث عمل دی پا بعض نه دا برا تسوخ کئی دم یا عیسیٰ گیدر مولا زه خودی تیران چې دنیا دی معاملاتو تا خلق نگوری چې موٹر دی خراب شي او تا تسوخ وی چې ورکشاپ لسلا بوزی خود موٹر دا انجینری کتابونه لیکلی شوی کتاب وګوره او په خپل باندې برې معلومه کې پیچش په معلوم کیو موټر به ټیک کې روان بشي او دومره پیسې په وله خرج کړي تبه ټیک ته کتابونه شته خو په کتاب زنه پیګم زبې ماهر ته بوزم یو ډاکټر له مریض بوزي او سړی در تر پاسې د علامه زبا چې ډاکټر له سره دی خود ډاکټر کتابونه لیکلي شوي دي کتاب به وګورې مرض به معلوم کړي چې دا تبه ده که زیړی دی که څه دي او بیا به نسخه ولیکي نو ډاکټر له 300 روپۍ سله ورکړي ځناوره نو دی به ورته وي ټیک ده کتاب خو لیکلی شوی دی خو په دې کتاب هر څوک نه پوهېږي جامې وړې درزي له درته څوک وایي درزي له سله ځي 200 روپۍ به ورکړي خو د درزیتوب کتابونه شته هغه به وګورې او معلوم به کې ستن او قینچي او د کټینګ او ناپ به والې او کمیس جوړ کړه ته به ورته ټیک ته کتابونه خو شته خو د دې کتابونو ماهران دي دقه شان د احادیث ماهران دي او د دین ماهران دي په موټر کې خو ماهر لځي او په داو کې ماهر لځي او په کمیس کې ماهر لځي او دین داسې بیکاره شی دی لکه نسوار چې بس ته په خپل طبیعت روان یا او کتاب وګوره او دلیل وګوره په دلیل هر څوک پوهېږي او په کتاب هر څوک پوهېږي ما ته یو لوی ملا وایي په عربو کې استاد به مو چې ته ولې تقلید کې دا حقیقت ده خو په ادب مو ورسره خبره کوي ما زه یو عجمی سړی په قرآن او په حدیث نه پیږم نو د قرآن او د حدیث د معنا دپاره به یو عالم ته خامخا رجوع کړم چې د دې په مطلب ما پوه کې دا مخکې دی که وروستو دی که خاص دی که عام دی مثلا ما ته وایي دا خو ټیک ته عالم ته وځې نو هغه مرو پسې ولې ځې جمدو پسې ولې نه ځې جمدي نه ځان یادو لکه نورستان مولا چې ځان ته جمدی وي او کونړ مولا نامرو پسې ځي او جمدو پسې نه ځي نو ما د دوه وجو نه په دې جمدو پسې نه ځم یو هغه مړه چې نو مسلې خو مري نه او وینا خو نه مري او ری خو نه مري هغه مسلې خو لیکلي په کتابونو کې جمدی دي نو دا مذهب پابندی خلاص نیولو ته نه وای چې دې کې د مړي او د جمدي فرق راشي دا خدای او د مسلې تابعداري ده هغه مړي نه دي ګم دا چې په دې جمدو مې باور نشته هغه مړي چې د حضور پاک زمانه سره نږدې او ټول امت هغې ته اولیاء او د خدای دوستان وای او دا جمدي خو په $10 هم بدلیږي لکه شمالي اتحاد وان نو دا چې په $10 باندې خپل دین پریدي د پس روانه خدا کار عالم پس روانه خدا چې د امت هغې ته اولیاء وي اگر چې مسله کې به خلافي نورو دا فکر چې دی یو مسله چې لاس اوچتول دا ټول راغلي دي ګوره حرم ته چې لاړ شي 4 مذهب دي چا کې لاسونه اوچتولي چا کې نه په ټول د مذهب پابند دي او د دوی دا فکر چې نه مذهب پرېږده دلیل پسې ځه نو دلیل باندې څوک پوهېږي قسم دی هغه هندوان چې غوا ته خدای وایي دومره دلایل دي ورسره چې جومات پتې ډک او سپي ته چې خدای وایي
او دا غوا امتیاز اسکی د هندوان بوتانو ته خدای نه وای د دې به دلیل نی نو په دلیل هر څوک پیږي کا تا پسې تا تبداوي چې دا پاکان علما چې په کومه لار روان دي په کوم امت روان دي زمون مذهب کې خدای دا کمال خره چې دی وخت کې ټول مسلمانان یو ارب اته دیش کروڑه دي یو ارب او دیش کروڑه دا سلور وارو مذهب خلق دي او دې کې 15 کروڑه زمون احناف دي تاسو الحمدلله او 15 کروڑه به شوافی وي او یو 10 کروڑه مالکیان او یو 9 کروڑ به حنابلې چې کوم وخت مذهبونه شروع شوي دي زمونږ مذهب د ټول عالم اسلام سرکاري مذهب شام کې شوافی مشته او احناف مشته او فقه زمونږ فتوا زمونږ شیخ احمد کفتاو شافعی دی خو مفتی د حنفی دی مدارس او یونیورسټو کې ټول زمون کتابونه لیکي کتاب الاختیار دلته څوک نه پیژني فقه حنفی ده او تحفة الفقهاء د سمرقندی په مصر کې جامع سر کې شوافی شته مالکیان شته احناف شته خو سرکاري مذهب زمونږ دی تاسو الحمدلله اردن کې عام شوافی دي خو سرکاري مذهب زمونږ دی سودان ټول مالکیان دي خو سرکاري مذهب زمونږ دا د خدای احسان دا نورو خو لګ لګ او سرکاري به مذهب هغه د احناف راغله نو خدای په نو چې تاسو کوی دا دوکانه غره ښا خدای پاک دې تاسو شخصي څه دی تقلید شخصي د اختلاف وخت کې یو مسله ده چې سلو او مذهب په متفق دي مونږ د ټولو مقلد شو دا تقلید خو هغه وخت کې دی یو شخص چې اختلاف پکې راشي یو عالم دا وایي چې په وینا او دس ماتيږي بل عالم دا وایي چې په وینا نه ماتيږي او ته خو په دلیل نه پیږي نو ضرور به یو کس خبره منې کله دواړو به من نو تقلید شخصي دغه ته وایي ا تقلید شخصي د اختلاف په وخت کې ښه په کني بیا خو چې ټول علما په یو طرف رواني خو تم په اختلاف په منځس د سبا منصور رکعت د 2 رکعت دې کې خو موږ مذهب حنفي نه یو خو ټول مذهبونو خبره ده نماز پخین سوره کاته دي سلور رکوع سوره په مانځ کې یاواله او سجدي سوره دوی او قرات پس کوم ځای کې ویلي کې یو الاړه دا خو د ټول امت مساله ده دې کې تقلید نه تقلید پاغه مسله کې چې کوم ځای کې خلاف راشي او دوه قسمه دلایل وي چې یو دلایل وي هغه کې خو به حاجت نشته خو چې دلایل مختلف او ته په دلایل نه پیږي نو هغه عالم پسې زمردان ته تنم یو جلسه وا نو چا د بل چا سیاسي تپوس کو خو تاسو ته ما غوایم چې پیښه ما ته وای دی مليانو کې ولې اختلاف دی چا پسې روان شو نو ما ورته اختلاف راځي کله اختلاف په اخلاص به نه کله په ټګي به نه خو دنیا کې ما ته یو څه خو چې اختلاف پکې نه ما استاس د مردان د قصابان د ټولو غوښه یو شانتي ده که مختلفه ها او دا کپڑے چې خرڅي دا بجازیان ټول یو نرخ وای کې بدل وي ته بلغه وخت کې څه چل کې ته به غوښه نه علمارو ځکه قصابانو کې اختلاف دی نو ته به د مليانو خبره ځکه نه منم چې مليانو کې اختلاف دی دا څه کوي غوښه به پرې او کپڑا ځکه نه علم چې په بجازیانو کې خلاف دی کپڑا با پریدی خوخه با پریدی کنه سی چول بکه که دا بکه چې کم سړی باندې استازیات اعتماد دی داغه په دینداره داغه په اخلاص داغه په خیرخواهه هغه لوازه ا چې کم سړی باندې وي دا ټیکتا واه پر خودل دغه شان عالمانو کوم کې اختلاف راغی ته په عالم پس چې دا چا په پرزګاره او دا چا په دینداره او دا چا په خیرخواهه د امت ته یقین دی دا تحریکونه دا د امت خیرخواه نه دي دا یاد لره نو چې خیرخواه نه دي نو خیرخواه پسې موږ په بدخواه پسې نه ځو مذهب به نه پرېږدو نو دا چې څوک وایي دا فکر خطا دی نو تقلید ضروري دی او تقلید هغه وخت کې چې اختلاف پکې راشي چې اختلاف نه تقلید ته حاجت نشته
نه په مانځه کې تکلیف شته، نه په زکات کې، نه په حج کې. هغه ټول مني امت. هغه مسله جزیه کې ورازي چې کوم ځای کې دوه قبري او دواړه دلایل او تو زنه پیګو، نو چې چا یو له ترجیح ورکړی دا هغه یې پسې روان. زموږ وطن کې چونکې مذهبي حنفي دی نو دا به نه پرېږده. د دې داسې مثال دی لکه دا بازو د نهر نه چې دا نهرونه را جدا شوي. تا ته څوک وایي دې نهر نه ولې وبس کې زه دا بازو سیند ته، ته به ورته وایې دا نهر هم دا بازو د سیند نه راغلی دی. دا تکلیف ولیکم چې زما بازو ته به زه رسېدی شم، صحابه کرامو ته زه رسېدی شم. تا نه څوک تپوس کوي چې په حدیث ته ورته په بخاري ولې عمل کې زناوره د لا مذهب ته او په مسلم ولې عمل کې. نو که درته وایي دا بخاري کې خو د حضور پاک خبره ده که نو دقه شان د امام ابو حنیفه چې وایي، شافعي چې وایي، دا د حضور مبارک هغه ښکلی بیان تا ته کوي، هغې د ځان نه وایي. نو لکه څرنګه چې په بخاري عمل کول دا د رسول الله په خبر عمل کول دي، نو د امام ابو حنیفه مسلک دا د ګورې که فقه نه وي په حدیثو څوک عمل نشي کولی. حدیث او قرآن دا اکثر د حکایاتو په شکل او د واقعاتو په شکل نقل دي. دا مسائل ته مرتب کول چې مانځه کې دومره فرض دي، دومره پکې سنت دي، دومره پکې مستحب دي. قسم دی یو لا مذهب ته قرآن شریف ورکا او بخاري ورکا، وستار په ذوالجلال قسم چې بل کتاب د فقه به نه ګورې. دینه ماته د مانځه فرایض او د مانځه سنتونو دغه راته فرض راته مهیا کړي. فقهاو خدا احسان کړی دی چې دا حدیث او د قرآن نه تا ته مسائل واضح کړل. نو چې څوک فقه ته سپک ګوري او فقهاو ته دا د قیامت علامه ده. حضور پاک ویلي دي په وروستۍ زمانه کې به لعنت آخر هذه الامت اولها، د اخري قومونه به اولو پر لعنت وي. دغه زناور دي نو پام کوئ، یاد لرئ. ورته مونږ د دغه یو سړی تاله په ګیلاس کې اوبه راوړي تازه، او تا ته بل سړی وایي د ده دا ګیلاس ولې هلی ته په خپله کوي ته کوشه. نو ته به ورته وایې زناوره دا خو دا کوي اوبه دي، ما سره خو احسان وکړو چې بورقۍ راوښکله او ما له یې په جګ کې اوبه راکړې او په ګیلاس کې راله تازه کېښودې چې څښه. او ته وایې نه دا ته په خپله کوشه، هر سړی کوي ته کوزېدی شي، سر به یې ښکته وي د میا عیسی زمیدار او خپې به یې بری لاندې به مړ پروت وي. نو په دلیل ارچو پیږي دغه استنباط د مسائلو د مونږ ته ښکلي ګیلاس کې اوبه راکړي دي چې مانځه کې دا فرض دي، دا سنت دي، دا واجب دي، ته په دغه لار باندې روان اوسې. بسم الله الرحمن الرحیم. دی ورسره چې دا جومات ته ډک کېږي او د غوا امتیاز سپي ته خدای د هندوانو سره دلایل نشته. مدارس دي، کالجونه دي، سکولونه دي، عیسایانو سره نشته، یهودیانو سره نشته. نو هر سړي ته چې دا دروازه د دې وجه نه چې سړي علم پوښتنې نو د بل چا کتاب دې نه ګوري. ما سبق وې دوره کې ما د استاد صاحب نه د یو تفسیر تپوس کو د ابوالکلام تفسیر ګورم مې نه بګو آی کې بعض غلطۍ دي او ته نه پوهېږې. د مودودي صاحب تفسیر کې غلطۍ دي، د دې نوې رڼا د ملیانو آی کې غلطۍ دي. نو هر سړی دی نه ګوري. نو بیا یو شعر یې راته ووایي، تاسو هم یاد لرئ. شعر یې دا راته ووایي، دا مې د استاد صاحب نه اورېدلی کتاب کې نو وی اتانی هواها قبل ان اعرف الهوا، اتانی هواها قبل ان اعرف الهوا، فصادف قلبا خالیا فتمکنا، فصادف قلبا خالیا فتمکنا. وی د فلان کې عشق زما زړه ته راغی. هغه وخت کې چې زه د عشق په خبرو نه پوهېدم نو زما دماغ خالي و، نو خالي ځای وموندته نو پکې کېناست. فصادف قلبا خالیا فتمکنا، خالي زړی راله ولیده نو پکې قرار ومونده. نو الدین یسر،
ګوره حضور مبارک بني قریظه کې چې صحابه ولېږل چا مونځ کو چا ونه ورته بس جګړه مه کوه ټول ښه هشام ابن حکیم صورت فرقان یو شان وی عمر سے پزور راوسته قربان دی خدا سے وی تو وای چې تو وی دواړه سې دي جګړه مه کوه نو الدین یسر صحابوں کرامو کے بعد مسائلوں کے خلاف ہو انہیں تنقید کرے دوی کی دو غلطی دی دا چیزان تعالی حدیث سلفیان یو خدا چې دی امت کې انتشار پیدا کړي بنا د تحقیق په تقوا او په للهیت او د امت په خیر اصلاح نه ده دویم دا چې جانب مخالف ته باطل وي خپل حق غني قطعا بل جانب غني غلط باطل قطعا او دې غلطی ده نو دا تشدیدات دي لکه د خوارجو دو قسم سړی غیر مقلد کیږي یا خو نهایت احمق نو حماقت د وجه نشي یا نهایت قابل وي نو د قابلیت د وجه نه که شاه ولی الله غوندې شخص هم په خپله مقلد خو بعضو مسایلو کې اختیارات دي یو کمال خدای پاک ورکړي تحقیق علمی او تقوا او یا احمق محض یقینا ما خو چې لیدلي یو د دوه نه دی قاني نو الدین یسر دین آسان دی ولن یشاد الدین احد زور آزمائی نه کوي سختی نه کوي عمل په سختو نه کوي د دین په مسلو کې یو کس الا غلبه مگر دین په غالبیږي نو په سخت صورتونو یوازې عمل مکه او په آسانم کوه فسددو پنیغ لار روانو سیگی ده اعتدال نکارواله وقاربو او نزدیکت کوه نیغ لارتا که خالص پنیغ لار نشد لینو نزدیکت کوه نیغ لارتا یو دل قیرت خلف امام والا دل راغله چی امام نا پس پا مقتدیان قیرت وی دا پا ایمو که صرف دا شافعی سے مسلک تی پا جہریو کی پا سریو کی دیر دی پا جہریو کی دیر کم ده رار اللوی دل و دا ملایان بحث الارار ذالکه ما سره بسو خبره کړ ټول بل سره خبره کوي وینه دا یو بدر سره خبره ټول خو نشي کوله وی کړي را باندې غالب شو وی بس منګم غالب وی بیا خو بنور شو بحث نه کوي نه او وی کده مې پړکا وی منګم پړ تاسو په ټول پړای کنه ویا بیا خو راته بل نه را پورته کېږي نه یہ خزر تاسو پڑے وی سنگا وی دا یو پڑ غالب کېدل او دا یو پڑ کېدل ټول ځان ته منسوبه وی دغه شان قوم امام مخکې کړي او من کان له امام فقرات الامام له قراءه دا قرات ستاسو د پاره دی او دا عدم قرات ستاسو د پاره عدم وی منکرین دا دهریانو دا زمانه کې یو ځای مناظره مقرر کړی و امام مناظره کې حاضر جوابین پکاري کړي یو وخت مقرر کړو دی هغه وخت نه لږ وروسته ورغی ناوی ورته ولې وروسته راغلی موږ دې په انتظار ستړي کړو ویا په دجلې په غاړه راتلم دا بغداد دجله په منځ د بغداد کې د نیمه خوا د نیم دی خوا پاسه پې پلونه دي وی په دریا په غاړه مې یو ناشنا شي ولید هغې ته حیران وم ډېر ساعت مې کتم وی څو یو کښتۍ وه د سامان نه به ډکېده
او نیغه به د دې ځای غاړې نه هغه غاړې ته تله هلته به تشېده بیا به راتله نه پکې ماڼۍ او نه پکې بل څه ای ورته وایي دا څه ده لیونو خبرې وی نظر ته ما په خپلو سترګو ولیده کشتۍ وډکېده هغې طرف ته به لاړه سامان به ترې کوشو بیا به را روانه او ماڼۍ پکې نو وی دا کیدی نشي دا زموږ عقل نه مني یو کتاب میں کہتا ما سره ده داسې کم بختان دی امام ابو حنیفه کافر شو نو بیا توبه وکړه ولې کافر شو وی د شاګرد ته وی چې لا تقبل قول النبي واقبل قولي د نبی قول مقبل و زما قول قبول کا الکه تاسو په خپل خیالو کې یو ادنا مسلمان نسواری چې نسوار خرڅي ځان به د پیغمبر سره یو ګڼي دا به وایي چې د پیغمبر خبره مو منه او زما ومنه دا به څوکي نو د یو لوی عالم فقیه مقتدا د امت دا هغه متعلق هم څنګه دا خیال دا یو مولا دی دا نوم دی عثمان او مشهور دی په بتی عثمان البتی فقیه نو امام ابو حنیفه ته شاګرد وی چې شیخ عثمان بتی دا وای او ته دا وای هغه ورته دا قول البتی د بتی قول پرېږده نو خلقو د بتی نه څه جوړ نبي جوړ ځکه البتی داسې لیکېږي الف ب ت نو بتی چې یو نقطه ته لږ نو څه ته جوړېږي نو د بتی نه څه جوړ عالمان نو دوی د امام ابو حنیفه د جلالت شان د عظمت او د چې درې سې د امت هغه پسې روان دي دې وخت کې په مسایلو فرعیو کې دې وخت کې ټول امت یو ارب 15 کروڑه دی یو ارب 15 کروڑه د امت آبادی ده دې کې 80 کروڑه احناف دي څومره ډېر او شلم 2 کروڑه تقریبا شوافی او مالکیان دي 30 کروڑه به شوافی وي 60 کروڑه به مالکیان او 3.5 کروڑ حنابله دي او دا لږ پاتې دا شیعګان قادیانان خوارج قادیانان خو مسلمانان نه شیعګان خوارج او دا نور فرقې زایغه دي نو 80 کروڑه پشپګنیمو شلو کې تقریبا ثلثین د امت دي 2/3 حصہ نو 2/3 حصہ دی وخت کې امت رسول په فقه حنفي باندې عمل کوي مانا بلا یو تپوسو کو طالب بعض غیر مقلدین وای چې خدای پاک ناظر دی حاضر نه دی یعنی خدای په عرش ناست دی مونږ ویني خو مونږ سره نه دی ما داسې بنوای خدای پاک په عرش هم دی خدای مونږ سره هم دی ان الله معنا دا عدم تقلید دم چې منع کوم دا ستاسو نصیحت کول غواړم چې په شر کې به مبتلا شئ ګور هغه طریقه باندې اوسېږئ چې فقها محدثین او علما د امت را روان دي پې د 1200 کال او شارحین د حدیث دا څومره شارحین چې دا ټول د مذهب پابند دی حافظ ابن حجر شافعي دی حافظ بدرالدین عینی حنفی دی قسطلانی شافعی دی نووی شافعی دی ابن بطال مالکی دی قرطبی مالکی دی نو دا چې څومره حدیث و شرح را رسول دا ټول د مذهب پابند خلق دی نو د مذهب پابند اوسېږه د دې فتنو نه ځان بچ کا هغه لار چې په کوم باندې اولیاء او صالحین او علما تلي هغه لار ښه ده په نسبت د شاذ لار پسې مه ده بظاهره به الفاظ غوړ زیړ وي تا به دوکه کې
لکه هر فتنه او هر شاذ ډله هغې تعبیرات خواږه استعمالی چې څوک حدیث نه مني نو ځان ته نوم د اهل قرآن کړي او چې څه شبې غیر مقلدین د فقه په باره کې کوي دغه شبې هغې د احادیث مبارکو په باره کې وی دا عجب د کوم ځای نه راغلل دا بخاري مولا او ترمذي مولا او په قرآن کې زیاتې کمی وکړو نو احادیث مبارکو ته عجمی سازش وی نو منکرین د حدیث دی بخاری پورې خان دی ترمذی پورې خان دی مسلم وی دا عجم خلق قرآن د پاره زیاتې او کمی دا شان منکرین د حدیث په فقه پورې خان دی دا ابو حنیفه پکې چا راوسته او دا شافعی پکې چا راوسته او دا هدایه پکې چا راوسته او دا نووي پکې چا راوسته دوی ټول احادیثو ته نقصان نه سوله مقسم دی چې څه شبې د منکرینو د حدیث دی په باره د حدیثو کې دا د منکرینو د فقه دی په باره د فقه کې هغې هم ځان له ښکلي نوم ایښی دی اهل قرآن دوی هم ځان له ښکلي نوم ایښی دی اهل حدیث هلکه اهل حدیث مع اهل سنت والجماعت سنت وی حدیث والجماعت جماعت بساوه نو په دې غوړو جوړو خبرو خلک دوکه کېږي نو دا تاسو ته ګوره د خیرخواهۍ نه یم چې دا فتنه مې اختیارات بس په هغه لار روان چې کوم باندې فقها را روان دي دین پې 1200 کالو راسې په تواتر دین نه رسېدلی شاذو پسې مه دی چې سړی دا وایي چې هدایې نقصان رسولي دین ته او دې کتابونو دا چې څومره فقهاو کار کړی په زرګونو او په ټول وطن د اسلام کې دا ټوله فتنه او دوی دین ته نقصان رسولی دی نو دا سړی هوښیار دی که قمقل یا خو د جهان قمقل دی حضور مبارک وی چې سړی دا وایي چې ټول جهان هلاک دی اولو هالکین دی اول هلاک نو ټول امت رسول باندې دا حکم لګو دا مکه دا دین چې مونږ ته را رسول قسم دی هر زمونږ د زمانې نه مخکې زمانه غوره وه د هغې نه هغه مخکې غوره وه د هغې نه هغه مخکې غوره او دې ټولو دین نه رسول او فقه ضروري ګڼلې ده او تقلید د مذهب ضروری ګڼلې کني افراط تفریط په امت کې پیدا کړه نو احسان یې کړی دا چې څوک کوئی زه مذهب نه مانم دی په مذهب کې مبتلا دی ځکه د چا په مذهب د اهل حدیثو مذهب نه خو نه وتی په نوم یې ځان له اهل حدیث کې قوت ته ورته وایې چې تا د رفع الیدین مثلا شروع کړو یا لاسونه برک دی تا په خپله تحقیق کړی نه دا زمونږ د اهل حدیثو مسلک دی مسلک خو یا حنفي شو یا شافعي شو بیا به وایي دا نوم ښکلی دی ځکه اهل حدیث د حنفیت په نسبت غوره دی نه حنفیت و ما اهل حدیثي او د خپل کور کې بیا د جدایۍ لپاره ذکر فقه حنفی فقه شافعی فقه مالکی فقه حنبلی در طولو بنا پا حدیثو دا خدا شناخت دا پارا لکه اهل حدیث دری قسم دی یو غربای اهل حدیث دی یو عام اهل حدیث دی یو مرکزی اهل حدیث دی دا مرکزی و غربا مر سره ولی یو ذکر خدا شناخت دا پارا کراچی کې ما سره سبق مرګره دی هغه ته به غربای اهل حدیث اوسم شته هغې د نورو اهل حدیثو ته هم غلط وي اس غوښه خوري اس رالی او په هلکانو مدرسې ده جامع ستاریوس نوم نو هلکانو کې که څوک غلطي وکړي نو امام پې حد جاري کوي نو خپل امام
یو ځل کراچۍ نه راغلو 400 دی نو مونځ یې کوو نو زه ځان لمونځ کوم ما یې ښه نو کوټه کې ودرېد ایغه سر دا وخت زه پیشم چې هغه خلاصي مولا چې اشارې ته حرام ویلي شی چې دی یاده کړې ده ځکه هغې د ابتدا د صلات نه اشاره کوي تر انتها پورې رکوع کې هم سجده کې ډېرې خبرې دي ناشنا نه هغې د نورو باقي اهل حدیثو ته هم خراب وه په شر کې مبتلا دا نور محمد چاپ دی دا کتابخانه دې سره نږدې جماعت نو سه بار جوړ کړي گلشن اقبال کې مدرسه ده ځان ته مرغله ځکه ما سره بلد دي یو زمونږ د سبق مرګره خو لاندې درجو او علمي استعداد یې مونږ ته ځکه سړی خپل مرګري پیژني چې دې څومره په اوبو کې ولاړ نو دا ستاسو د خیر خواهی دپاره اصله چې په غربا اهل حدیث کې داخل شي په مرکزي اهل حدیث کې داخل شي په صوبایي اهل حدیث کې داخل شي اتباع دا تقلید د اتباع او تقلید کې فرق کول دا فرق نشته په قرآن او په حدیث کې وإذا قيل لهم اتبعوا معنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نا ألفينا عليه آباءنا کې اتباع وای نا غي سره څه دلیل اوس اتباع او تقلید یو معنا دا دوی ځان له فرق جوړ کړی دی نه د په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نه په لغت عربي کې شته تقلید او اتباع د چا قول منل په حسن ځوان او اعتماد په دیانت دا چې موږ د قول منو ځکه دا نیک سړی دی او موږ ته د خدای او د رسول خبر را رسوي که دلیل باندې پیغام او که نه پیغام نو دې ته اتباع او تقلید وایي ښه که ته وایې چې زه په دلیل پیغام نو بیا د هغې اتباع ولې کوې بیا خو دلیل پسې ځه او که دلیل نه پیژنې نو بیا او هر ګورې که دوی نه تپوس وکړي هره مسله کې به ستا آخري اعتماد په یو شخص راځي د هغه په دیانت د هغه په تقوا موږ د بخاري شریف حدیث ته صحیح وایو دا ولې وایو دا راویان کله اعتماد هم د په تقوا او په علم د امام بخاري چې یاره دی یو راوي ته قابل اعتماد وایي حدیث ته صحیح وي نو دا به صحیح وي اعتماد مسله واله نو چې څنګه موږ په صحت د حدیث کې اعتماد کوو په امام د حدیث نو دغه شان په مسائلو فقهیو کې اعتماد کوو په تفقه د یو عالم د هغه په دین د هغه په علم د هغه په تقوا مې اعتمادي چې دا دې څه مسله راوباسي انشاءالله دا صحیح ده نو د هغه خبره مو منله د پاره د اتباع د رسول الله مبارک په حسن ځوان التقى معنا تقلید په خپل هغه د شارع په حیثیت نه هغه د یو وختم د دینه زیات نه دی نو تقلید معنا د یو عالم قول د هغه په علم د هغه په تقوا باندې د اعتماد په بنیاد د هغه خبره منل د خدای او د رسول الله کلام په وضاحت کې او په استنباط د مسائلو کې د حدیث او قرآن نه دغه ته تقلید هم وایي دغه ته اتباع هم وایي نو چې څنګه موږ په حدیث کې تقلید کوو په صحت او په ذوق کې نو دغه شان په معنا کې هم کوو دا خو عجیبه خبره چې صحت د حدیث کې د تقلید او اتباع روا شي او ضروري شي او په استنباط د مسائلو کې د دې حدیث نه به تقلید ناروا دی و دا اتباع او تقلید فرق دا غیر مقلدین کوي فرق نشته نه قرآن کې شته نه حدیث قرآن کې ټول اتباع د کافرانو ذکر د هغوی په دلیل پسې روان و یې سره کم دلیل بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا
او خدایم تقلید مطلقا نه منع کړي وی ولو کان اباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون د مور پلار تقلید څه مطلقا منع نه دی یوسف علیہ السلام وی ما څنګه ملت ابا ابراهیم و اسحاق و یعقوب زه د پلار نیکه په طریقه پسې روانم یوسف علیہ السلام نو دا فرضي خبرې د خلقو د دوکې دا دوکه ده تقلید جدا شي تاسو اتباع وکړه ما په دلیل ته دلیل پیژنې دروغجنه او تقلید اتباع کې فرق دا راته چا ښودلی دی غیر مقلد راته ښودلی نه په قرآن کې دا فرق شته نه په حدیث ته قرآن او حدیث منې نو حدیث کې خدا فرق نه راغلی مونږ ته هغه حدیث وښایه او مونږ ته قرآن آیات وښایه چې تقلید جدا شي د اتباع جدا شي دا راته وښایه نو منو یې بلکل او که نه دا فرضي خبرې کوې نو ولې امت کې په دروغو مبتلا کې زناوره امام ابو حنیفه زمانه کې تصنیفات دا خو د پخوا ما ته د ابو بکر صدیق صاحب کتاب وښایه د عمر فاروق کتاب راته وښایه د حضرت عثمان ذوالنورین راته وښایه هغه زمانه کې تصنیفات تالیفات کمو اقوال به چې رستو علماو راجمع کړي امام ابو حنیفه خپله فقه اکبر لیکلی دی خو دوو شاګردانو ته نقل کړی او یو فقه کې کتاب لیکلی نوم یې کتاب الرأی دی نو دا موږ د عربو کې د یو استاد نه اورېدلو چې احناف ته اهل الرأی وایي رأی فقه ته وایي په پخوانی اصطلاح کې نو هغه کتاب لیکلو نوم یې کتاب الرأی نو پخوا به د اصطلاح و هذا رأینا دا زمونږ رأی ده دا زمونږ فقه ده نو په هغه رأی باندې مشهور شوي دي دا وخت یو فرقه و نیچیریا د سر سید احمد خان ډله هره زمانه کې غلطې فرقه دا ضد تاسو چې منع کوم د شازو ډلو نه چې مزه یې ورپسې ځکه ګمراه به شي او په غوړو نومونو نو سر سید احمد خان یو مولاو په انګریزي خوان مولاو نو کالج یې جوړ کړی د هندوستان او خلک دا کالجیان وایي ډېر صفت کوي او د بعض سړکونو نومونه هم د سر سید روډ او د هغه بعضې خبرې ډېرې ضعیفه د ختم نبوت نه دی قایه او نبوت کسبي شی ګڼي او ملایکې دا پاک خلک چې دا ښکلې دا ملایکې دي که او جن او شیاطین دا د کوستان خلک د غرونو خلک دا د میزرو سپلیجې پکپوک کړي داسې نورې ګډې وډې خبرې او خلک یې صفت کوي زه تاسو وایم شاسو ډلو پسې مه ځئ مه غیر مقلد کېږئ مه جماعت المسلمین کې داخلېږئ مه مسعودي فرقه کې څوک ځان ته اهل توحید نوم کېږي توحیدیان په دې شیخو کې جومات جوړ کړی دی داسې غلط عثماني فرقه ده مسعودي فرقه ده غیر مقلدین فرقه ده او جماعت المسلمین دا شازو پسې مه ځئ په کومه لار باندې چې عام علما او صالحین او اولیاء او محدثین را روان دي موږ په هغه طریقه را روان چا چې دا کتابونه لیکلي دي شروح یې لیکلي دي شرح یې لیکلي دي نو موږ ته صرف الفاظ د حدیث نه دي را رسولی موږ ته معنا د حدیث معنا د قرآن او قواعد د حدیث قواعد د قرآن او استنباط د مسائل را رسولی شازو پسې مه ځئ من شذ فی النار ګوره خطا به شي په غوړو زیان به درته ډېر وي غوړ کتاب سنت منځ کې به بل څه چلي چلون ولون فی هلکه کتاب سنت کې څه شک شته دی یو مسلمان او د دې په اتباع کې خو څه چل دی پکې نه فقه نه منکري څوک یو شی وایي څوک بل څه شی وایي څوک بل تعبیر نو شعزو پسې شعز هره ډله چې مه ځئ ورپسې عالمان دوه قسمه دي یو عالم دی چې حدیث مبارک زده کړي استنباط د مسائلو ترې وکړي تخریج نو قواعد ترې راوباسي لکه فقهاو مثال
دویما غزمکه چې راجمع کولو کې په خپله استنباط وانه مثال د محدثینو کرامو دی چې روایات راجمع کړه تا او ته اوس پیدا له نو مثال د علماء فقهاء هغه ځمکه شوه چې زرغونو کې او بوسات او مثال د محدثینو کرامو هغه ځمکه ده چې کلکه او بیا وساتلې خلقو ته اوبه ورسولې او په خپله یې استنباط نه دی کړی لکه ترمذي ملاوی والفقهاء هم اعلم بمعاني الحديث ابا لراشي کتاب الجنائز کې چې فقها په معنی د حدیث پیږي لکه حدیث مبارک واقعات دي اکثر واقعات دي او حکایات دي دا غین استنباط د مسائلو دا د فقها کرامو کار نو د فقها مثال دا خوږې ځمکې شو چې بوټي پې زرغون شي او د محدثینو مثال دا ډنډ شو چې خلقو ته خیر ورسو او چې دا دواړو کې نه داخل نو مثال یې د ترقې ځمکې ده یا مشبهات وکا یا مشبه به دو تراجع دا درې کا یا مشبه به وکا نو تشبیه کې به مطابقت راشي د امام ابو حنیفه استاد د سلیمان الاعمش نو د امام ابو حنیفه یو ځل مور یې زوی ته وایي ابو حنیفه ته چې لاشه د فلانکي استاد نه د مسئلې تپوس وکړي ښه دا ورته نه وایي چې مور یې ماله راځي او د زړو ښځو خو په زړو ملیانو زیاتې بیماري سلیمان الاعمش مشو امام ابو حنیفه ورغلی چې د دې مسئلې جواب او ورته وایي دا تعالی نه درځي راځي خو ما ته مې مور داسې ویلې وی خماله خو نه راځي ما ته ووایه نو ده ورته بیان وکړه دا د دې مسئلې نه حدیث نه معلومېږي نو هغه ورته ووایي نو بیا راغی مور ته یې ویلي احمد صاحب وایي وی نحن الصیادله وانتم الاطباء زمونږ مثال د پنساریانو دی او ستاسو مثال د طبیبانو دی پنساری بوټي را جمع کوي د مختلفو علاقو نه د غرونو نه د ځنګلاتو نه او د هغې خواص معلومول او نسخه تیارول دا د طبیب کار دی پوهېږې تپوس کوي یہ سبی وقوف قوم غیر مخالف امام ابو حنیفه نوم په قرآن کې شته ورته د بخاري شریف نوم په قرآن کې شته د نورستان ملا شته پکې امام صاحب نوم په حدیث صحیح کې راغلی دی د بخاري ملا راغلی امام صاحب باندې ټول امت متفق دي په کوم شي باندې متفق دي په نورستان ملا متفق امام صاحب نوم په کلمه طیبه یا امن دا سوالات دي دا خو د خبرو خبره ده او چې حمار چې حمار نم زیات احمد دا فتنه ده غیر مقلدین دی وخت کې فتنه ده امت کې انتشار پیدا کوي زناور قوم دا تپوسونه امام ابو حنیفه نوم په قرآن کې نورستان ملا شته بخاري ملا شته مسلم ملا شته دا عالم پټکی او ساتر ساتل شي تبرکان خو که اهل د تبرک زموږ علما هغه پټکی ساتلي چې کوم دستار باندې کې ورته ملو شي دا سادات راځه مخلوق سره دا عوام په دې دوکه کوي دا خبره بخاری مسلم شته نوم په قرآن د نورستان ملا شته د باجوړ ملا شته چې اذان ته پېښوري ملا غیر مقلدین د خلفاء راشدین ته اهمیت نه ورکړي او نه صحابه کرام نه د بخاري په طریقه روان او نه د نورستان ملا په طریقه
پرون چا پاکا راکا دا ابو حنیفه نم پر قرآن کشتا الکه دا ابو بکر نمشتا عمر صاحب نمشتا دا عثمان صاحب نمشتا دا علی صاحب نمشتا اغلوی خلق دیگه ابو حنیفه لوی تلے او بخاری بشتنو مسلم شتا دا صحابه دا چا فاسقان و منافقان و مردار دا امت دا انتشار دا پاہ دا خبر دا صحابه دا ابو حنیفه نم پا کلمت طیبه کشتا دا ابو بکر شتا دا عمر باروی نم راتب قرآن کی داشتا چی دا فقها و فضیلت دے وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم انذار و تبلیغ و دعوت و اسلام کار دا چارش دا متفقهین فی الدین لپنست قرآن کی اخلو انما یخش اللہ من عباد العلماء دا علماء فضیلت کرده او فسروا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا علماء تے رجوع لده ضربتا توی حنفی و شافی دا صحابوں پر زمانہ کی بخاری و مسلم دا حضور پر زمانہ کیوں تابعین پر زمانہ کیوں تبع تابعین پر زمانہ کیوں نو کر اور دلی گلی چاہیے نمبر سنگا بخاری باند دلیل نیسے وطبعی حادیث ہوکنا دقشان فقی مسائلو فقی مسائل لصحابو چی راجع مشو چا رفع الیدین کولا چا نکولا چا من بالجہر کو چا نکو چا خیرت خلف الامام کو چا نکو علماء اگر عجمع کنو یو دغت جو شو طریقہ لائحہ عمل دا دروجہ مردہ دو کما امت کے انتشار پیدا کی او فساد دا فتنہ را خیال کر پدے غرض و خبر و پدے دوکہ بانا ابو حنیفہ نم پا کلمت طیبہ کشتا دا خبر پا قرآن کی نمشتا دا دیس فالتا پیدا وا دا خدیر خرطا رہے چی دا کر ابو بکر عمر سے نمشتا دا بخاری سے نمشتا پا کلمت طیبہ کشتا چې دا حضر دا نم نده نو سه چلو شو چې نم نشتا نو بس حضور پاک یو خبر کرد دا حدیث وی آخر زمانہ کی لعنا آخر هذه الامت اولها آخری امت پا لعنت کوئی پرنبو دا دور را روان فقهاو تبا حلق انزل کئی او دی کتابون تبا عبس وی او دی تبا بدعت وی او تقلیب تبا شرک وی دولت سو کال علماء فقهاء و صحابہ او دا حدیث شارحین و مفسرین چی پا کم طریقہ روان دی تب شرک و بدعت وی لعنا آخر هذه الامت اولها آخری دی امت پا لعنت وی قرون بوخم دغا خلق علیکہ دا خدمت دی عادیانان دی شیعگان دی مشرکان دی آغی رد ندی ابو حنیفہ نم پا قرآن کشتا ابو حنیفہ نشتا تکتا ابو بکر سیب نشتا چا نم دینو سے چلو شو قرآن شریف دا نمونه دا پار راغلی چی نمونه پا ایکی خدا یو صحابی نم بغیر دا زید بن حارسنا فلما قضا زید بنها وطنن زوجناکا نو پرون مالا چا پر چرا بولا خمونه کتلا ہمارے دا جہان مفسد خر دنیا کے گمراہ امت کے انتشار پیدا کون کی داخل ہے نو دا صحابہ کرام عمل او دا خلفاء راشدین و کردار دا تعین دا سنت دا مصطفیٰ گئی دا حضور مبارک نبت دو حدیث نقلی نو آخری عمل بکمی آغا عمل بی چی خلفاء راشدین پہ کرے جو کہ خلفاء راشدین دست پاتشید داغی عمل تشرید ہے امام شافعی سے وی جمیع ما تقوله الائمہ
شرح للسنة لا فقهاء کرام چې سوی دا شرح د حدیث کوي وجميع ما في السنة شرح للقرآن او چې څه په حدیث کې دي دا شرح او وضاحت د قرآن دی دا د صحابو کرام عمل پیش کوي ابو بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم فلم يقروا اغي دا نه کړي درې طلاق چې عبدالحی سے لیکلي نو دا قول معتبر نه دی درې طلاق عمر فاروق کړي د لباراش په بخاری کې بل راشي مسلم شریف کې بل راشي چې څوک د دین خلاف کوي دا خروج دی د اجماع د امت نه او دا قول غلط او ضلال دی یو شاذ مولا کلی پته نه چې درو وایي کرشتا نو موږ په دې پسې نزو موږ په هغه طریقه پسې روانو چې کوم باندې فقها د ملت